تازه خبر علي وزیر له زندان څخه خوشی شو. په کومو شرایطو راخوشی شوی دی؟ د پاکستان په پارلمان کې به څنګه برخه واخلي؟ هلته به د څه په اړه مهمې خبرې وکړي. جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د یو لړ ځانګړو شرایطو پر اساس له بند څخه خوشی شوی دی. تمه ده چې نوموړی به د پاکستان د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي او د بودیجې په اړه غونډو کې خبرې به وکړي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ له بنسټګرو کسانو څخه دی. د تیر کال ډسمبر راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي و. علي وزیر او د پارلمان یو بل غړي خورشید شاه د پاکستان د پارلمان د مشر اسد قیصر په امر له بنده خوشی شوی څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د معلوماتو له مخې پاکستان په قوانینو کې د پارلمان مشر د ځانګړو شرایطو پر اساس له بنده د پارلمان د غړو د پرېښودلو امر پروټیکشن آرډر ورکولی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور په احمد پښتین د پارلمان غړي محسن داوړ او ګڼ شمېر نور کسانو د علي وزیر د هرکلي لپاره بیګانه وخته د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلي وو. په علي وزیر تور پورې وو چې نوموړي د پاکستان د حکومت خلاف نیوکې کړي دي او خلک یې د حکومت پر ضد راپارولي دي. د علي وزیر د خلاصون په موخه د لر او بر افغانستان ترڅنګ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو لاریونونه هم وکړل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.